ټولو یو جهان مننه بیا چې دا کویدن د چا دا د دوی ټولې کورنۍ ته ډېر ډېر مبارکباد او د سمیع الما چې سوات ته راته څنګه نیازه خان وي چې زو به نو ما یې خدایه پردې واچه چې سمیع الله ګران سره به څنګه مخامخ کېږم دانش صاحب د اولس پروګرام جوړ کړی او ما ورته خپل عذر پیش کړ چې هلکه د ما سره خو ملګری نشته وړاندې چې څنګه درمان د درګۍ په هغه نیت په تیزۍ ګاډی راتاو که نو ما ته لکه ته خو دومره سپیډ لګوې زه خو ګورې بیا د خانک اوبو نه نشم راوتی دا خو لا نیت دی اورې ما ته لکه زما سره ملګری نشته یوازې ما ته سوات ته درتله ګران دي خو ته بیا زما هغه عذر ونه منه زما لا د اوسه پورې خفه دی نو ده ته به دغه دوه شعرونه په پښتنه مینه ده د خفګان ختمېدو دپاره ډالۍ کړمه چې د دنیا منډو میراتو رانه هیر کړي د دنیا منډو میراتو رانه هیر کړي هیر مې نه یې خو حالاتو رانه هیر کړي مننه چې دنیا منډو میراتو رانه هیر کړي هیر مې نه یې خو حالاتو رانه هیر کړي او ستا د سواد لارې چې واورو بندي کړي یاره دغو مشکلاتو رانه هیر کړي او دغه څو شعرونه نور هم دته د خفګان ختمېدو ډالۍ چې د زړه سره ستا د مخه په ما ګران دي د زړه سره ستا د مخه په ما ګران دي او د سوات کاڼي بوټي ټول دا ستا په شان دي او ستا ښایسته دنګه ځواني مې را په زړه شي دلته ونې دي نختر دي که خونیان دي او دغه مشر له دې خدای ډېره تېره ورکړي هر شعر له لفافه ورکوي نو ما د الله صاحب په کلاره خوځونه چې زموږ نمبر دی ختمېږي ما ته پته چې مې په موږ سمندر وچېږه دا لفافې ما به له ښه ځنګل ورکوله چې مېلمه کوربه ته ګوره دا قرباني دي بابا چا له لفافې ورکوې دا قرباني دي بابا په ځان پوهېده نه نو حقه یې وکړه دا مشر دی خدای نورم دغسې جمدی وساتي لکه چې په دې عمر کې دی به تقریبا زما په خیال او یو کالو ته نږدې خو ماشاءالله دی لا جمدی دی داسې خبره ده چې ما ته داسې شوه چې دی بابا ما ته دا ټول سوات په لفافه کې بند کړی دی چې دی راوخته صرف دې ډایس له ماله زه په دې نه یم چې بابا هر څه په دې کې ږدلي دي خو چې دوی دا کومه مینه وکړه دا ما ته داسې شوه چې دا ټول سوات یې ما ته په لفافه کې بند کړی بس دغه څو شعرونه بس خبرې ډېرې وشولې چې دا چا وی چې د رنګ جوسي او ذات نه پیژنده شي دا چا وی چې د رنګ جوسي او ذات نه پیژنده شي سړی د خوی خصلت او د خیالات نه پیژنده شي او په کومو محفلونو کې چې ناسته پاسته کړي نو د هغو د تاثر او تعلقات نه پیژنده شي او ګریوان سیري کول د لیونتوب څه نښه نه ده د اصله لیوني د خپل صفات نه پیژنده شي او په تشو ناز نخرو د چا کردار نه معلومیږي د ژوند د هلو ځلو د اوقات نه پیژنده شي او د ډېرو شاعرانو شاعري که نوره وي خو اوتره ستا غزل پکې د سوات نه پیژنده شي او دغه څو شعرونه هم سمیع الله ګرانه د سوات د ملګرو د غاړې مننه نیازه خانه ما وی چې کیسې به سرنګ راوړي
غر سړي دی خو یو ستا د دیدن کات دی ځکه ګران خو دې په مونږه ملاقات دی مسافره که ته خپل وطن ته راغلې نو ما منلی ستا په سر باندې خیرات دی او لږې تندې خو زمونږ زندګي ده دغه هېڅ نه دي خو دا تکلیف ترې زیات دی او دوه یاران مې په مثال د دوو سترګو یو د کوزه پېښور دی او بل د سوات دی مننه چې دوه یاران مې په مثال د دوو سترګو یو د کوزه پېښور دی بل د سوات دی او ستا اوتر اوتر قدم ته چې زه ګورم نو داسې ښکاري چې د ژوند نه دې زړه مات دی او دغه څو شعرونه نور هم چې داسې تور نه و د وریځو اسمان بل شانتې و زما په زړه ستا د یادونو باران بل شانتې و نه مې دولت نه مې بنګلې نه مې موټرې غوښتې دننه پروت مې په سینه کې ارمان بل شانتې و د وخت ستم ترې تڼۍ ټولې په خپل لاس ویستې وې زما په غاړه کې شلېدلی ګریوان بل شانتې و او نه یې په سترګو چا لمبې او نه لوګې لیدلو زه یې سېزلم خو اور د هجران بل شانتې و او اوس د پنکار په خوله کې هغسې درد پاتې نه دی ملګرو مخکې یک هزار او قربان بل شانتې و مننه چې اوس د پنکار په خوله کې هغسې درد پاتې نه دی ملګرو مخکې یک هزار او قربان بل شانتې و زم چېرته استاز وې او په لږه مې کار نه کېږي اتیا زره تنخواوې په هر جب کې چې 20 زره روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولاوې په لږه مې کار نه کېږي اتیا زره تنخواوې په هر جب کې چې 20 زره روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولاوې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وې په لږه مې کار نه کېږي اتیا زره تنخواوې په هر جب کې چې 20 زره روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولاوې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې صحابي کې وم چې زم چېرته استاز وې مهرباني مهرباني ګرانه په دې مشاعره کې خو دې رانده سیدو بابا زیارت جوړ کړو چې په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی سلک ډېرې زده کړې دي استاز مې د اردو دی او د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادو مه څنګه ژوند د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز دی او چې ستړی مې ساروي کې وم چې زم چېرته استاز دی یو جهان مننه